بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد هجان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن درس کې ګران دوستانو د 12 ریاضي کوم عنوان چې لولو هغه به د یوې منحني د محصور شوې سطح مساحت دویمه برخه وي چې هغه به ان شاء الله په نن درس کې ګران دوستانو تاسو ته معرفي کوم او متبقي مثالونه به حل کوم. مخکې له دې نه ګران دوستانو یو لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس چې په تیر شوي درس کې من کوم عنوان ولوسته. په تیر شوي درس کې ګران دوستانو د یو منحني د محصور شوې سطح مساحت محاسبه چې موږ اوله برخه ولوستله او نن به ان شاء الله دویمه برخه تاسو ته ووایم چې په دې برخه کې هم لکه د اولې برخې په څیر اولې د بحراني ټکو قیمت پیدا کوو، د هغه نه وروسته د تقاطع ټکي او بیا محصور شوي سطح مساحت محاسبه کوو. نو راځم ګران دوستانو تاسو ګورئ چې په سلایډ کې عنوان زموږ د یو محصور شوي سطح د مساحت محاسبه دوهمه برخه 15 لوست ټولګی 12 ریاضي مضمون هدف او موخه هم دا ده د یو محصور شوي سطح مساحت پیدا کوو چې یعنی چیرته یو منحني موږ ته راکړی وي څنګه کولی شو د محصور شوي سطح مساحت محاسبه کو. ګران دوستانو مخکې له دې نه چې تاسو ته درس پیل کوم اول راځم په سلایډ کې تاسو وګورئ په دې سلایډ کې کوم انځور چې ما تاسو ته په پام کې نیولی. البته دا انځور یو منحني ده چې دا منحني پورته حالت د تابع نه د اکس محور نه پورته واقع شوی دی ښکته. په داسې حالت کې که تابع پورته واقع شوی انتګرال مثبت مساحت مثبت ده. که چیرته تابع ښکته واقع کیږي انتګرال منفي خو مساحت به چی شي وي مثبت. دا خبره حتما ځان سره نوٹ کړئ په کتابچه کې. که تابع د اکس محور نه پورته واقع و انتګرال مثبت مساحت مثبت. که تابع ښکته د اکس محور نه واقع و انتګرال منفي کیږي خو مساحت یې مثبت. که چیرته داسې یو حالت وي نو په داسې حالت کې کیدای شي انتګرال یا مثبت شي یا منفي شي او یا صفر. یعنی داسې حالت چې هم د اکس محور نه پورته واقع شوی هم ښکته واقع شوی بیا پورته تللی. په داسې حالت کې بیا انتګرال قیمت سره رقم راځي. درې حالت دي، یا به انتګرال مثبت وي، یا به انتګرال قیمت به منفي وي او یا به انتګرال صفر وي. خو مساحت په درې واړو حالاتو کې مثبت راځي. که انتګرال مثبت راغی مساحت مثبت، که انتګرال منفي راغی مساحت مثبت، او که انتګرال هر قیمت اخلي خو مساحت باید شی وي مثبت وي. نو دا انځور تاسو وګورئ دا د یو منحني شکل ده چې د عین تر بي پورې په دغه انتروال کې محصور شوی ده او موږ کولی شو د دې مساحت د انتګرال په مرسته پیدا کو. دلته ګورئ ګران دوستانو یو انځور ما په پام کې نیولی. په دا انځور کې دا د یوې سفینې یا د یو راکټ پرتاب د یا غورځول دی چې د دې مسیر څخه داسې غورځول کیږي بیرته دې مسیر ته یا دغلته مثلا دا غورځېږي د هغه ځای څخه پرتاب شوی ویشتل شوی دلته غورځېږي. که چیرې زه وغواړم د دغه مسیر چې یو منحني ده زه په همدغه انتروال کې محصور شوي سطح مساحت پیدا کړم، یعنی مساحت د دې ځای څخه تر هغه ځای پورې پیدا کړم، دا د انتګرال په مرسته کولی شو پیدا کړو. یعنی د کوم ځای څخه چې دا سفینه یا راکټ ویشتل کیږي او چیرته چې غورځول کیږي داسې یو منحني شکل لري. اوس که د دې ځای نه تر هغه ځای پورې زه د دې سطح مساحت پیدا کړم د انتګرال په مرسته کولی شم د دې سطح مساحت پیدا کړم. ګران دوستانو اوس غواړم چې په همدغه کې متبقي مثالونه د اولې برخې تاسو ته حل کړم. اول مثال داسې ده د وای مساوي کیږي اکس مربع منفي 3 تابع ګراف د اکس محور یوه سطحه محصور کړې ده. د دې سطح مساحت محاسبه کړه، یعنی اکس مربع منفي 3 په حقیقت کې یوه تابع ده. دغه تابع د اکس محور یوه سطحه محصوره کړې ده. د دې محصور شوې سطح مساحت زه غواړم تاسو ته پیدا کړم. نو را باشم ګران دوستانو دا مثال به زه تاسو ته په تخته کې حل کړم. مثال داسې راغلی موږ ته تابع راکړې وای مساوي کیږي اکس مربع منفي 3 وای د دې محصور شوي سطح مساحت پیدا کړ د اکس محور سره. اولې بحراني ټکي پیدا کوم، مشتق یې اخلم 2x د دریو مشتق صفر. اول مشتق به مساوي د صفر سره ونیسئ د اکس قیمت به صفر شي. دا به بیرته تابع کې وضع کو. تابع کې چې وضع کو د وای قیمت منفي 3 کېږي نو صفر و منفي 3 د دې بحراني ټکی ده. بحراني ټکی بیا یې ګران دوستانو چې شی کوم بیا یې د تقاطع ټکي پیدا کوم. خو د اکس محور سره یې ویلي نو وای به مساوي د چیش سره ونیسو د صفر سره. اکس مربع منفي 3 مساوي صفر. اکس مربع مساوي کېږي 3 اطراف نه جذر اخلم. اکس مربع په جذر کې 3 په جذر کې دا مطلق ته تبدیلیږي. مطلق د اکس مساوي کېږي 3 تر جذر لاندې. دا خو دوه حالت لري مطلقه، یو ځل لیکو مثبت 3 تر جذر لاندې او بل ځل منفي مطلق د اکس مساوي کېږي 3 تر جذر لاندې نو اکس به مساوي شي منفي 3 تر جذر لاندې. اوس ګران دوستانو دا خو د اکس قیمتونه شو نو د تقاطع ټکی اکس 3 تر جذر لاندې وای صفر یو د تقاطع ټکی د اکس محور سره او بل ځل منفي 3 تر جذر لاندې وای چې شي صفر دای بل ټکی د تقاطع ټکی ده. که چیرته زه وغواړم د دې منحني ګراف رسم کړم تاسو ګورئ
د 0 نه تر -3 پورې دا مطلق اصغري لري په دې ټکي کې د 0 نه -3 پورې په دغه کې مطلق اصغري لري او د x محور 3 تر جذر لاندې دا ځای ما قبول ک -3 تر جذر لاندې دا موقعیت یا دا ټکی ده. اوس که زه وغواړم د دغه سطح محصور شوی سطح مساحت پیدا کړم د x مربع -3 تابع نو دغه مساحت څنګه پیدا کوی شو ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ د دې مساحت به پیدا کو ښه -3 تر جذر لاندې نه نیولې تر کوم ځای پورې آفرین تر 3 تر جذر لاندې د کومې تابع د x مربع -3 dx تابع. اوس ګران دوستانو تاسو ګورئ چې د دې انتګرال منفي ده ځکه د x محور نخکته واقع و او په شکل کې مې درته ویل کله چې د x محور نخکته واقع وي انتګرال منفي نه راځي انتګرال منفي راځي او دا به یو سرحد ته تبدیل کړي لیکو -2 ځکه -2 پکې لیکو چې دا د x محور نخکته واقع ده او انتګرال منفي کیږي نو -2 0 نه تر 3 تر جذر لاندې x مربع -3 dx. اوس د دې تابع څخه ځه انتګرال اخلم بیا سرحد به پکې وضع کو نو a مساوي کیږي -2 دی وي د x مربع انتګرال x مکعب پر 3 کیږي -3 انتګرال 3x کیږي سرحد هم لرو د 0 نه تر 3 تر جذر لاندې په نتیجه کې بیا هم لیکم a مساوي کیږي -2 په خپله دا سرحد به پکې وضع کو دلته چې وضع کوم 3 تر جذر لاندې کل مربع کل مکعب په بخښنې سره په مخرج کې 3 منفي دلته به څه وضع کوي دا قیمت 3 ضرب د 3 تر جذر لاندې منفي ښکته سرحد الجبري تابع د ښکته سرحد کې وضع کوي 0. ښه ګران دوستانو دا چې ساده کو دغه 3 تر جذر لاندې کل مکعب که چې ضرب کوي 3 ضرب د 3 تر جذر لاندې کیږي 3 د 3 سره خلاصيږي پاتې کیږي چې شي یو دانه 3 تر جذر لاندې دا بشي -2 دانې 3 تر جذر لاندې او دا مثبت 6 دانې 3 تر جذر لاندې شپږونه چې 2 کم کو څو کیږي 4 دانې 3 تر جذر لاندې دغه محصور شوی سطح مساحت دی یعنی دغه سطح مساحت څو راغی 4 ضرب د 3 تر جذر لاندې او تاسو ګورئ چې مساحت همیشه مثبت وي کېدای شي انتګرال منفي خو مساحت مثبت ده یعنی که د یو تابع انتګرال منفي و خو مساحت چی راځي مثبت تاسو وکتل چې مساحت 4 ضرب د 3 تر جذر لاندې راغی. اوس راځم ګران دوستانو بل مثال هم تاسو ته په پام کې نیولای او دا مثال وګورئ چې څنګه حل کیږي نو متوجه اوسئ سلایډ ته. ښه ګران دوستانو راځو دویم مثال ته هغه دویم مثال ما تاسو ته په سلایډ کې په پام کې نیولای نو وګورئ چې دویم مثال به څنګه وي هغه به ان شاء الله په تخته کې تاسو ته حل د y مساوي کیږي x مربع -3x منحنی تابع گراف رسم او د محصور شوی سطح مساحت د x محور چې -1 نه تر 4 انتروال کې محاسبه کړئ یعنی انتروال موږ تر کړی -1 نه تر 2 پورې تر 4 پورې په دغه انتروال کې به د دې محصور شوی سطح مساحت محاسبه کو دا مثال به حتما ځان سره حل کوي وګورئ ګران دوستانو چې آیا د دې محصور شوی مساحت پیدا کوی شي او کنه. ښه ګران دوستانو ان شاء الله چې تاسو هغه حل کړئ او که چیرته اشتباه تېروتنه کړې زه به دا مثال حل کړم په تخته کې تاسو وګورئ موږ ته مثال راکړی دویم مثال د البته y مساوي کیږي x مربع -3x وای د دې محصور شوي سطح مساحت د x محور سره خو انتروال یو انتروال موږ ته ورکړی -1 نه تر 2 پورې تر 4 پورې د دې محصور شوي سطح مساحت د x محور سره په کوم انتروال کې -1 څخه تر 4 پیدا کړئ اول چې کوم آفرین بحراني ټکی پیدا بحراني ټکی مشتق باخلو 2x -3 بیا اول مشتق مساوي د 0 سره ونیسه د x قیمت به پیدا شي 2x مساوي کیږي 3 د x قیمت څو راځي 3/2 دا به بیرته په تابع کې وضع کو چې د y ټکی پیدا شي y مساوي کیږي 3/2 کل مربع -3 ضرب د 3/2 y مساوي کیږي 3 چې مربع کم 9/4 منفي دا کیږي 9/2 مشترک مخرج څو به ونیسو 4 تقسیم پر 4 یو ضرب د 9 4 تقسیم پر 2 2 په 9 کې اتلسونه چې نه کم کو -9/4 نو بحراني ټکی ګران دوستانو پیدا شه بحراني ټکی څور ده آفرین x 3/2 y
منفي 9 پر څلور دا بحراني ټکی شي. اوس چې شی کوم د تقاطع ټکی د محورو سره پیدا کوم خو د اکس محور سره ویلی خی وای به شی ونیسئ وای صفر ونیسئ چې د اکس محور د تقاطع ټکی پیدا شي. اکس مربع منفي 3 مساوي صفر دا چې حلوم اکس به مشترک ونیسم اکس منفي 3 مساوي صفر اکس یو مساوي کېږي صفر دا یو قیمت بل ځل اکس منفي 3 مساوي صفر نو اکس به مساوي څو شي 3. دلته نو د تقاطع ټکی په بخښنې سره صفر شه وای صفر بل ځل د اکس قیمت 3 شه وای څو راغی صفر نو دا د تقاطع ټکی د اکس محور سره ده. یعنی که چیرته زه وغواړم د دې تابع شکل زه رسم کم تاسو ته مې وګورئ دلته شکل په پام کې نیولی د منفي 1 څخه تر 4 پورې ګران دوستانو دا په دغه انتروال کې موږ ته ویلي وو چې منفي 1 نه تر 4 پورې د دې محصور شوي سطح مساحت پیدا کړئ. خپله دا تابع په حقیقت کې وای مساوي کېږي اکس مربع منفي 3 ده او مطلق اصغري ټکی څو ده چې اکس 3 پر 2 وای منفي 9 پر 4 اکس 3 پر 2 وای منفي 9 پر 4 منفي 1 نه تر 4 په دغه انتروال کې څه شی کوي پیدا کوي تقاطع ټکی یو 0 0 و یو دغه ټکی و یو 0 3 و د تقاطع ټکی 0 0 0 3 انتروال مایلی و د منفي 1 نه تر 4 پورې. اوس د دې محصور شوي سطح مساحت څنګه پیدا کوم ګران دوستانو؟ آفرین مساحت فرمول ای به مساحت په پام کې ونیسو انتګرال لیکم انتګرال د 2 نه تر 2 اول کوچنی سرحد د منفي 1 نه تر 0 پورې د کومې تابع اکس مربع منفي 3x dx. بیا د دغه سطح انتګرال پیدا کوم آیا د انتګرال منفي نه راځي؟ آفرین ځکه چې د اکس محور نه ښکته واقع د انتګرال منفي کېږي نو لیکم چې منفي انتګرال د څو نه د 0 نه تر 3 پورې 0 نه تر 3 پورې اکس مربع منفي 3x dx. بیا د دغه سطح د 3 نه تر 4 د دغه سطح مساحت انتګرال پیدا کو پورته واقع ده نو انتګرال مثبت راځي 3 نه تر 4 پورې x مربع منفي 3x dx. زه غواړم چې د دې انتګرالونه محاسبه کړم 3 انتګرال شول یو د منفي 1 نه تر 0 بل د دغه سطح انتګرال ځکه دا د x محور نه ښکته واقع د انتګرال منفي کېږي د دې انتګرال منفي کېږي بیا به د 3 نه تر 4 د دې انتګرال واخلئ او د x محور نه پورته ده مثبت راځي. اوس ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ د دې انتګرال اخلو او بیا به سرحد پکې وضع کو د دې انتګرال چې واخلم x مکعب پر څو راځي 3 منفي د 3x انتګرال څو کېږي 3x مربع پر 2 3x مربع پر څو 2 سرحد هم لرو د منفي 1 نه تر 2 پورې تر 0 منفي بیا ګران دوستانو د دې انتګرال واخلئ د x مربع انتګرال x مکعب پر 3 منفي د 3x انتګرال 3x مربع پر 2 سرحد هم د 2 نه تر 2 د 0 نه تر 3 پورې جمع د آخر انتګرال چې اخلو x مکعب پر 3 منفي 3x مربع پر 2 سرحد می 2 نه تر 2 ده 3 نه تر 4 نو تاسو ګران دوستانو اول پورته سرحد به وضع کوي منفي ښکته سرحد نو لیکم چې a مساوي کېږي اول پورته سرحد چې وضع کو دا به شي 0 منفي ښکته سرحد وضع کوي دا به شي منفي 1 پر 3 منفي دلته چې وضع کې مثبت کېږي منفي 3 پر 2 راځي او بیا دا به وتړو منفي دلته هم اول پورته سرحد وضع کوي پورته سرحد چې وضع کو 20 پر 3 منفي دلته چې وضع کو 9 مربع کوي 3 چې مربع کو 9 ضرب د 3 20 پر 2 منفي ښکته سرحد نو 0 ده هیڅ وضع کوي نه ځکه ښکته سرحد چې په الجبري تابع کې 0 وضع کو 0 کېږي جمع بیا چې شی کوم ګران دوستانو دلته پورته سرحد وضع کوم 4 چې مکعب کو 4 شپېته پر 3 منفي دلته چې وضع کې 4 مربع 14 ضرب د 3 48 پر 2 منفي ښکته سرحد وضع کوم 3 چې مکعب کوم 20 پر 3 منفي دلته چې وضع کې 3 مربع 9 ضرب د 3 20 پر 2 ښه ګران دوستانو کله چې د دې حسابي افاده حاصل تاسو پیدا کوئ حاصل کېږي 9 پر 8 چې دغه ټولو حاصل افاده ده یعنی مساحت څوره راغی منفي 1 نه تر 4 پورې 9 پر 8 د دې محصور شوي سطح مساحت ده. ګران دوستانو یو بل مثال هم لرو هغه به ان شاء الله تاسو ته هم تشریح کوم او تاسو وګورئ په سلاید کې چې دا دریم مثال په څه ډول ده. ښه ګران دوستانو دریم مثال هم لرو دریم مثال وای مساوي کېږي x مربع منفي 2x منحني تابع د محصور
شوی سطح مساحت د x محور او x مساوي 2 x مساوي کېږي منفي یو خطونو ترمنځ پیدا کړئ. دوه خطونه یې موږ ته راکړي د x 2 او منفي یو د دوه خطونو ترمنځ دغه محصور شوی سطح مساحت پیدا کوم. نو راځم دا مثال به هم په تخته کې ګران دوستانو تاسو ته حل کړم. متوجه اوسئ څنګه کوای شو د دې محصور شوی سطح مساحت پیدا کوم. مثال راوړی دریم مثال د y مساوي کېږي تابع موږ ته راکړې ده x مربع منفي 2x. اول چی شای کوم ګران دوستانو بحرانی ټکی پیدا کوم. مشتق به واخلئ د x مربع مشتق 2x د 2x مشتق 2. اول مشتق به مساوي د 0 سره ونیسو چې د x قیمت پیدا شي. x به مساوي شي څو یو. دغه قیمت بیرته تابع کې وضع کوم چې د y قیمت پیدا شي. دلته چې وضع کو دا به یو شي دا به منفي 2 شي. نو y هم څو راځي منفي یو. خای بحرانی ټکی ګران دوستانو ما پیدا ک. بحرانی ټکی څو ده؟ آفرین x یو y منفی یو دای بحرانی ټکی. بیا باید تقاطع ټکی پیدا کړي خو د x محور سره. د x محور سره چې تقاطع ټکی پیدا کوو وای چی شي نیسو 0. خای x مربع منفی 2x مساوي 0. د x قیمت چې پیدا کړي مشترک ونیسه دا بشي x منفی 2 مساوي 0. x یو د مساوي کېږي 0 x منفی 2 چې مساوي د 0 سره ونیسو x به مساوي شي د 2 سره. دغ x یو 0 x 2 2 نو x 0 y 0 یا دا یو ټکی د تقاطع. بیا x2 y 0 دایم بل ټکی د تقاطع. او دا منحنی یعنی محصور شوی سطح مساحت y د x مساوي کېږي منفي او x مساوي کېږي 2. په دغه خطونو د دغه خطونو ترمنځ چی شي کوي؟ د دغه خطونو ترمنځ محصور شوی سطح مساحت پیدا کوي. نو تاسو راشي ګران دوستانو د دې انظور کزه یا شکل درته په پام کې ونیسم. یعنی د y مساوي کېږي x مربع منفي 2x د دغه تابع انظور د منفي یو خط څخه د منفي یو څخه تر 2 پورې په دغه خطونو کې یعنی یو خط منفي او بل مثبت و. کچیرته زه غواړم چې د دغه تابع محصور شوی سطح مساحت پیدا کړم. تاسو په افاده په محاسبه کې ولیدل چې بحرانی ټکی څو به x یو y منفي یو دغه بحرانی ټکی ده خو مطلق اصغري ټکی. دغه بحرانی ټکی د تقاطع ټکی کم یو ګران دوستانو یو 0 0 و یو 0 او 2 و. نو زه غواړم چې د دغه محصور شوی سطح مساحت چې شي کم پیدا کړم چې مطلق اصغري یو منفي او تقاطع ټکی 0 0 0 2 او منفي او x مساوي کېږي 2 دایم خطونه و. زه د دې مساحت څنګه پیدا کوم ګران دوستانو؟ راځم اول مساحت چې پیدا کوم مساحت په ا خودل کېږي انتګرال به واخلو د منفي یو نه تر کوم ځي ماشاءالله منفي یو نه تر 0 د کومې تابع د x مربع منفي 2x dx. بیا د کومې تابع انتګرال اخلم د دغه سطح مې واغسته. آفرین د کومې سطح؟ د دغه سطح. آیا دا سطح د x محور نخکته واقع نه ده چې د x محور نخکته واقع وي انتګرال چی شي کېږي؟ ماشاءالله انتګرال منفي کېږي. نو لیک منفي انتګرال د 0 نه تر څو تر 2 پورې 0 نه تر 2 پورې x مربع منفي 2x dx د دې تابع انتګرال به واخلئ. اوس ګران دوستانو د دې انتګرال څنګه اخلو؟ د x مربع انتګرال د x مربع انتګرال اخلم x مکعب پر څو 3 منفي د 2x انتګرال x مربع پر 2 کېږي 2 د 2 سره ختم x مربع سرحدم لروي منفي او نه تر 0 منفي د دې انتګرال چې واخلئ x مکعب پر 3 منفي د 2x انتګرال x مربع ده او سرحد لرو د 0 نه تر څو تر 2. اول به پورته سرحد وضع کړئ. پورته سرحد چې وضع کو 0 چې وضع کړئ دا به 0 شي. منفي ښکته سرحد وضع کړه دا به شي منفي 1 پر 3 منفي دلته چې وضع کړئ دا مثبت کېږي منفي 1 بیا منفي دلته به پورته سرحد وضع کړئ د x په ځای څو وضع کوم 2 مکعب 8 کېږي 8 پر 3 منفي دلته چې وضع کړئ دا به شي 4 منفي او ښکته سرحد چې وضع کړئ 0. ګران دوستانو کله چې دا افاده ساده کړئ مساحت دانو یو ساده افاده د منفي به پکې ضرب کړئ دا به مثبت 1 پر 3 شي دا به مثبت 1 شي دا منفي 8 پر 3 مثبت 4 چې ساده کو د a قیمت څو راځي 8 پر 3 چې دغه په حقیقت کې محصور شوی سطح مساحت ده. د کومې تابع د y مساوي کېږي x مربع منفي 2x د منفي یو خط او x مساوي کېږي 2 خطونو ترمنځ محصور شوی مساحت 8 پر 3 راغی. ګران دوستانو تاسو ته به یو کورنۍ دندن درکمه دغه مثال به ځان سره حتما حلوئ. یو تابع به درکمه د دغه تابع محصور شوی سطح مساحت پیدا کړئ. y مساوي کېږي x مربع منفي 4x
د ایکس محور سره محصور شوی سطح مساحت پیدا کړئ په کوم خطونو کې ایکس مساوي کېږي 2 او ایکس مساوي کېږي -3 په دغه خطونو کې د دغه محصور شوی سطح مساحت محاسبه کړئ یا پیدا کړئ. ګران دوستانو دا به کورنۍ دنده وي، حتما ځان سره حل کړئ. نن به دغه درس ګران دوستانو چې کوم موږ ولوسته دا به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کوم. په نن درس کې د یو منحني محصور شوی سطح مساحت دویمه برخه ولوستله. په دې برخه کې کله چې موږ ته یو منحني راکړي اول بحراني ټکي پیدا کوو، د هغه نه وروسته تقاطع ټکي او په آخر کې محصور شوی سطح مساحت لاسته راوړو. ګرانو لیدونکو دا و زموږ نننۍ برنامه چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړه. تر بلې برنامې تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.